ګران افغانانو با عزت ولسونو سلامونه مینه او درنښت ان شاء الله ټول سره روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. ښاغلی محترم مشر اعلی حضرت محمد اشرف غنی، ښاغلی محترم مشر حامد کرزی، ښاغلی محترم مشر حنیف اتمر او محترم جنرال صاحب خوشحال سادات، محترم ځوان ورور او قدر نجیب ننګیال او داسې په سلګونو زرګونو نور ځوانان لکه حسیب ځواک، زه او هر څوک چې نور قدرونه ور څوک چې دلته دي، دوی طالبان نه دي یارانو. د یو مشخصه پروژه‌ای کړۍ څخه یو معقوله وړاندې کیږي چې هر څوک د پنجاب په وړاندې غږ پورته کوي، هغه باندې د طالب ټاپه وایي. یارانو پنجاب د طالبانو په پوستې باندې حمله نه ده کړې، پنجاب د طالبانو کوم مشر نه دی وژلی، پنجاب په تایمني کې ماشومان او ښځینه وژلي دي، بمبار یې باندې کړی دی. پنجاب د کرکټ په میدان کې ځوانان بېګناه ملکي ځوانان یې وژلي دي، ځکه موږ چغه پورته کړې ده. یوه خبره په غبرګو غوږونه باندې د ټول واوري، زه شخصا خپل ځان د طالب څخه په پنجابي نه ګټم، زه شخصا خپل ځان د طالب څخه په لنډغر او کولابي او شر فساد نه ګټم. طالب سره زه ډېر مشکلات لرم، زر رقمه مشکلاتو سره لرم، لکه د انتخاباتو مشکل، ځکه زه غواړم چې راتلونکی نظام یو مشروع نظام وي، داخلي مشروعیت هم ولري او نړیوال مشروعیت هم ولري. دا زما مشکل دی طالب سره. زه طالب سره د مکتبونو ښوونځیو د ښځینه او ازادیو په ارتباط، اسلامي ازادیو په ارتباط مشکل لرم. زه طالب سره نور مشکلات هم لرم، لکه کار اهل کار ته سپارل. زه غواړم چې د تیر نظام مسلکي کدرونه، هغه که په نظام کې وه، هغه که نورو مسلکي سکتورونه کې ول، هغې ته باید دندې ورکړي، په دندو وګمارل سي. تیر نظام مسلکي کدرونه او نظامیان باید شهیدان نسي، ترور نسي. دا زما مشکل دی طالب سره. ملي سرود، ملي بیرغ، دا زما مشکل دی طالب سره. خو که پردی یرغل وکړي زما په خاوره، بیا افغانان سره یو دي، ځکه د پردي یرغل طالبانو باندې نه، په افغانستان خلکو باندې ده، د افغانستان خاورو باندې ده. دا رواني او مریضه کتله نه د ډاکټر صاحب غني نه هوښیاره ده، نه د احمد کرزي نه هوښیاره ده، نه د حنیف اتمر نه هوښیاره ده، نه د ما نه هوښیاره ده، نه د جنرال صاحب خوشحال سادات نه هوښیاره ده، او نه د نورو میلیونو افغانانو نه هوښیاره ده. دوی دومره بې مغزو انسانان دي چې تېره جګړه ډرامه بولي. د خدای په لیاس خیر ډرامې ته د هندوستان و د هېواد عکس العمل وښودو، خیر ډرامې ته د ایران و د هېواد عکس العمل وښودو، خیر ډرامې ته د ترکیې، د قطر او د عربستان او د ایران او امریکا و د هېوادونو عکس العمل وښودی. یعنې څه ډرامه همدا وي چې په سرحد باندې جنګونه سي، په سلاو پوستې سقوط سي او د خلکو پرتوګونه، د پنجابیانو پرتوګونه وخوړل سي. یعنې دا دې ته تاسو ډرامه ووایئ. 15 هېوادونه چې ما نومونه واخیستل، دا ټول کمعقل دي، تاسو هوښیار هستئ. ګرانو افغانانو، زمونږ دریځ معلوم دی، د افغانانو یووالی، زمونږ دریځ معلوم دی، د پښتنو یووالی، زمونږ دریځ معلوم دی، د افغانانو سوکالي او سعادتمندي. دغه بې عزته انسانان، وخدایي انسانان وپېژنئ، افغانانو لاسونه سره یو کړئ، پردي ته سره یو سئ. پردي ته هغه پردی سیار څوک و، که ایرانی و، که پنجابی و، که تاجکستانی و، هر څوک چې و، پردي ته به سره یو یو. خو داخل په هېواد کې به سره مشکلات لرو. 20 کاله طالب په غره کې و، یو څو کاله به موږ هم په غره کې وو. که طالبان ولسونه ومني مشکل سره حل ده، که ونه مني، زما په دغه 15 کاله عمر 10 رقمه حکومتونه سقوط سول، دا به هم سره سقوط سي. خو زه غواړم چې طالب خپل خلک ومني، خپل افغانان ومني، خپل قدرونه ومني، د مکتبو دروازې واضح کړي، انتخابات جوړ کړي، مشروع نظام جوړ کړي، تر څو افغانان سوکاله سي، د مهاجرتونو نه، د بدبختیو نه، د تیښتې نه او د دې شیانو نه نور افغانان وژغورئ. سلامت، سوکاله او بریالي اوسئ.